به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صدق الله العظيم. دا آیت مبارکه پرون شوی وخو هغه دا چې الله جل شانو فرمای چې وَإِن من أهل الكتاب نشته په اهل کتابو کې یو انسان الا مگر ليؤمنن به خامخا به ایمان راوړي په حضرت عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ نه ويوم القيامة او د قیامت په ورځ باندې یکونو شبه عیسی علیه السلام علیهم په دې باندې شهیدن گواه. لومبه خبره وَإِن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. لومبه تفسیر مونږ دا کړو چې په اهل کتابو کې به یو انسان هم داسې نه وي خو الله جل شانه به دی د مرګ نه مخکې دی په ژبه باندې د عیسی علیه السلام د نبوت چې کومه کلمه ده هغه به جاری کوي. نو قبل موته مخکې د انسان د مرګ نه چې هر انسان په یهودیانو عیسایانو کې مړ کېږي نو د مرګ نه مخکې به دا کلمه وایي چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی او د الله جل شانه بنده دی. دا به عیسایان هم یهودیان به هم وایي. وَإِن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته د مرګ نه مخکې به هر انسان په دې اهل کتابو کې ایمان راوړي په حضرت عیسی علیه السلام باندې. شهر ابن حوشب رحمت الله علیه روایت مې ته پیش کړو چې حجاج ابن یوسف سره په مجلس کې ناس او حجاج ابن یوسف چې په دې آیت خو زما شک دی زه صحیح نه پوهېږم په دې خبره باندې. شهر ابن حوشب رحمت الله علیه ورته چې ستا څه شک دی؟ شک زما دا دی چې چېرته هم یو یهودي مړ کېدو نو زه بیا خوا کې کېناستم چې د واقعي د مرګ نه مخکې دې کلمه وایي که نه وایي. د مرګه پورې خو د انسان دوه حالتونه دي. یو دا حالت ته چې انسان روغ جوړي نو خلکو ته به ډایرکټ پته لګي چې یاره د ایمان راوړی په حضرت عیسی علیه السلام باندې ځکه خلکو ته به وایي. او دویم حالت د مرګه پورې د دقه زنکدن دا وخت دی د په ژوند کې خو هغه کلمه نه ویلې په حضرت عیسی علیه السلام ایمان نه راوړی یو یهودي خو یو وخت پاتې شو یو حالت پاتې شو چې هغه د زنکدن حالت نه زنکدن په حالت کې زه د یهودیانو سره ناست یم او دا سټ مې ولوالی د حجاج ابن یوسف خو ما خو چېرته د هغې نه کلمه نه ده اورېدلې. شهر ابن حوشب رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې نه داسې نه اصل کې دا انسان چې کوم یهودي دی یا عیسائی دی په دې کې چې هر یو مري نو یهودیان خو کفار دي ځکه یهودیان خو بالکل د عیسی علیه السلام د نبوت نه انکار کوي چې نه منو. کوم عیسی علیه السلام چې پیغمبر دی زمونږ په ایمان دی نو یهودیان د هغې نه انکار کوي او مخکې تیر شو وبکفرهم وقولهم علی مریم بهتانا عظیمه چې دی د عیسی علیه السلام نه یا د الله جل شانه د قدرتونو نه انکار کو کافر دي. یهودو خو چونکې انکار کړی کافر دي او عیسایان هغې مشرکان دي. مشرکان څنګه دي چې وایي چې د عیسی علیه السلام ابن الله دی یا د الله زوی دی نعوذ بالله یا دی پخپله الله دی خدای دی. دا د عیسایانو عقیده. عیسایان مشرکان او یهودیان کفار. نو کله چې د دې مرګ رانږدې شي نو ضربت الملائکة وجهه ودبره فرشتې د ده مخ هم په څپېړو وایي او د لاندې نه هم په څپېړو وایي ګزارونه ورکوي او ورته وایي یو یهودي ته چې هغه کله مري چې قد اتاک عیسی نبیا فکذبت به عیسی علیه السلام تا ته پیغمبر راوړی او تا ته انکار کړی او دی په دغه وخت کې وایي چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی او د الله بنده دی او په دغه وخت کې بیا څه فایده نه کوي. او هر چې عیسائی دی نو عیسائی خو چونکې مشرک دی نو ده ته فرشته راشي او د ده مخ او د ده لاندې طرفونه په څپېړو او په ګزارونو باندې وایي او ورته وایي چې قد اتاک عیسی نبیا فزعمت انه هو الله او ابن الله. اے عیسائی تا سوي عیسی علیه السلام پیغمبر راغی د الله بنده او تا سوي چې دا الله دی یا د الله زوی دی. نو دی ورته وایي چې بس اوس ایمان راوړم چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د الله پیغمبر دی. هغه ته اوس
پکار نه راځي نو پکار راتلی د فرعون به پکار راغلی دی خولې وله د لخو نه ډکه کړه دلته زموږ یو ملګری کیني مونږ سره هغه وایي دا فرعون دونه رذیل و که نه چې وایي کله مړ کېدو نو فرشتې وله خولې ته خاوره خټه ورویشته لخه وایي دې ظالم فرشتو ته مړه والی و وایي دې ظالم فرشتو ته مړه والی و ښه نو په دغې وخت کې خو بیا د سړي ایمان په کار نه راځي الله جل شانه حدیث شریف کې راځي د انسان توبه قبلې تر څو پورې چې ما لم یغرغر تر څو پورې چې دا سات ججوري ته نه را رسېدلي چې سات ججوري ته راورسېد بیا قصه ختمه شوه فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیه منکم ولكن لا تبصرون الله فرمایي کله چې دې ځای ته ساه راورسي نو بیا به دې خلکو ته پته ولګي چې یاره مونږ خو دې سره ډېر زیات نږدې وو خو دې مونږ نه لیدو مونږ سره ډېر نږدې وو د شهرګ نه ورسره زیات نږدې وو د مرۍ د رګ نه ورسره زیات نږدې وو خو مونږ یې نه لیدو الله فرمایي نو په دغې وخت کې فایده نه کوي نو دا حدیث شریف چې کله شهر ابن حوشب رحمت الله علیه د حجاج ابن یوسف په مجلس کې پیش کو د حجاج ابن یوسف ناسو بیا ورته وي عمن نقلت هذا دا حدیث تا کم ځای نه اورېدلی د چا نه دې نقل کړی نو هغه ورته حدثني به علي بن الحنفیه چې ما دا د نبی علیه صلات وسلام د خاندان د یو سړي محمد ابن علي بن الحنفیه نه اورېدلی نو هغه ورته وي لقد اخذتها من عین صافیه واقعي چې د پاکې چینې نه تا ته دا حدیث را رسېدلی دا یو تفسیر مې درته کړی او دغه هم د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تفسیر و او حضرت اکرامه رضی الله تعالی عنہ هغه یو بل تفسیر کړی دی هغه وایي چې الله جل شانو کله د یهودیان او عیسایان دا کله الله جل شانو مړکۍ ساتي علي نو دا روح او دا جسم د یو بل نه جدا کېږي ځنکدنې سخت شي تر څو پورې چې ایمان نه راوړی په حضرت عیسی علیه السلام باندې هغې پورې دین اسانه وځي دا د حضرت اکرامه رضی الله تعالی عنہ تفسیر دی ویږي په دې باندې بعض مفسرینو یو بل تفسیر کړی دی چې دا قبل موته کې دا موت قبل موته مخکې د د مرګ نه نو دا د یهودي او عیسائی مرګ نه یادې دا د حضرت عیسی علیه السلام مرګ یادې چې په آخري زمانه کې به حضرت عیسی علیه السلام راځي او د نبی علیه السلام تابعدار وي نو په هغه وخت کې به تمام اشکالات د خلکو ختم شي تمام اعتراضونه به د یهودیانو هم ختم شي او د عیسایانو هم ختم شي هغوی ته به دا خبره واضح شي عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی او د الله بنده دی نو ټول به پې ایمان راوړي نو مطلب دا دی چې وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته چې د عیسی علیه السلام د مرګ نه مخکې به دا ټول عیسایان او یهودیان په عیسی علیه السلام ایمان راوړي بیا دا مطلب شو یعنی قیامت ته نږدې چې عیسی علیه السلام لا وفات شوی نه وان من اهل الكتاب نشته په اهل کتاب کې یو انسان الا لیؤمنن به خامخا به ایمان راوړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د عیسی علیه السلام د مرګ نه یا مخکې د دې انسان د مرګ نه او یوم القیامت او د قیامت په ورځ باندې یکون علیهم شهیدا د عیسی علیه السلام په دې ګواهي ورکوي چې آیا دی په رښتیا ایمان راوړی که ایمان نه دی راوړی او دې نه مخکې چې کوم خلک هغوی ایمان راوړی او نه یې راوړی هغوی ستا سره څه رویه وه دغه به حضرت عیسی علیه السلام ګواهي ورکوي په هغې خلکو باندې او هر پیغمبر به په خپل امت باندې ګواهي ورکوي وکذلک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه شهيدا نو دا الله جل شانه به هر یو پیغمبر په خپل امت باندې ګواهي ورکوي چې دې کې څومره خلک ټیکو او څومره خلک ګډوډ و ایمان نه راوړی بس په کوزه مونږ د خلکو نه دوه قسمه خبرې اورېدلي صلاة الاوابین باره کې علماء کرامو نه هم اورېدلي دي چې صلاة الاوابین دا د چاشت مونځ ته وایي او د تبلیغي علماء کرامو نه هم اورېدلي چې صلاة الاوابین د ماښام نه پس چې شپږ رکعاته نفل دي هغې ته وایي نو اوس ته علماء کرامو خبره درسته او که نه د تبلیغي علماء کرامو خبره درسته دا دواړه په احادیثو مبارکو کې راغلي چې شپږ رکعاته د ماښام د مونځ نه پس نفل کول
په دې کې فضولګویي خبرې نه کول، ګډې وډې خبرې نه کول د دې په منځ کې. د دې باره کې روایات شته، احادیث شته چې دغې ته صلاة الاوابین وایي. او په احادیثو مبارکو کې چې د چاشت کوم مونځ دی هغې ته نبي علیه السلام صلاة الاوابین ویلی دی. نو دغه دواړه روایت شته چې د ماښام مونځ نه پس چې کوم نفل دي هغې ته صلاة الاوابین، او د چاشت چې کوم مونځ دی هغې ته هم صلاة الاوابین ویلی شوي په احادیثو مبارکو کې. البته هغه احادیث مبارکه ډیر زیات مضبوط دي کم چې د چاشت باره کې راغلي چې د صلاة الاوابین وایي. نور کمو احادیثو کې چې راغلي دي چې د ماښام مونځ نه پس د شپږ رکعته صلاة الاوابین دا دي لکه تبلیغي علما کرام چې وایي نو هغه احادیث دي په انتهایی د ضعیف او د لاندې درجې احادیث دي. نو صحیح خبر دقه ده صلاة الاوابین دواړو ته ویلی شي، خو صحیح احادیث چې په کومه موجود دي هغه په دې باندې موجود دي چې د چاشت تا کوم مونځ دی دا صلاة الاوابین دي. ښه اواب اصل کې رجوع کوونکي ته وایي، الله طرف ته چې څوک رجوع کوي هغه ته څه وایي؟ اواب. تقوادار، پرهیزګار، نیک سړي ته وایي اواب. نو صلاة الاوابین دا مطلب دی نیکانو خلکو مونځ. نو هغه چاشت هم دی هغه دغه شپږ رکعات هم دي، نفل کول پکار دي. جی دغه په احادیثو مبارکو کې راغلي دي. نور که سړی د شپږو رکعاتو نه سیوا کوي نو د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې دا کم ګیپ چې دی په دې کې زیات نه زیات نفل کول پکار دي. هېڅ نقصان پکې نشته، ښه کولی شي. زه په سعودي عرب کې کار کومه، زما دوه خواهشات دي. ما سره دومره پیسې دي چې یو کار پې کولی شم په دوو خواهشاتو. یا به زه ځان له واده کومه، دا مې خواهش دی، او یا به زه په خپله مور باندې عمره کومه، دا مې خواهش دی. نو اوس کمې له ترجیح ورکم؟ نو مسلمانه خدای دې داسې اریان کړه لکه زه چې دې اریان کړم. دا دواړه قصې ډېرې خطرناکې دي، خو د والدینو حق هغه مقدمي په تمامو څیزونو باندې. ښه د الله جل شانه د حق نه پس د چا حق مقدمي؟ د والدینو. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. الله جل شانه فیصله کړي چې د الله نه ما سوا به د بل چا عبادت نه کوي. وبالوالدین احسانا هغې نه پس فوراً الله جل شانه د والدینو حق ذکر کوي. البته دومره خبره ده ما ته خو د والدینو حق مقدم ښکاري څونه چې د قرآن مجید آیتونه دي او څونه چې احادیث مبارکه دي. البته داسې خبره چې ستا دوه خواهشات دي نو ته د مور سره کښېنه او مشوره وکړه او مور ته ووایه چې مورې زما دوه خواهشات دي، یا به ځان له واده کوم دونه پیسې دي را سره، یا په دغې پیسو تاله عمره کوم. نو بیا به مور تاله دا مشوره درکړي چې هغه په څه خوشحالېږي او زما په خیال هغه به په دې خوشحالېږي ستا واده دي وشي، خیر دی زما عمره دې لیټ شي. والدین داسې ښه صحیح ده. لکه سړی ځان کنټرول کولی شي که نه، د والدینو د عمره دغه ما ته ښه ښکاري چې په والدین د هغې وجه دا ده یو خو انسان دی دغه حالات داسې دي چې هغه واده کول دله اوس فرض دي، دی د کنټرول نه بار دی، آوټ آف کنټرول دی، نو هغه له خو بیا واده کول پکار دی. اوس که نارمل حالات دي نو پکار دی چې والدین ته ولېږي. د هغې فایده به دای چې دا والدین به تا ته دعا وکړي، تاله به الله نور مال دولت درکړي. نو پکار دی چې والدینو له ترجیح ورکړي. ښه نور هغې سره مشوره وکړه، دغه به ښي. ما په دروغه باندې قسم خوړلی و، زه به کفاره ادا کوم که نه به ادا کوم. نو کم قسم دی خوړلی په دروغه قسم؟ خو دا مطلب دی چې کم قسم مخکې تا خوړلی د یو ماضي خبره وه، د تېرې شوې زمانې خبره وه، تا اوس دروغ وي، نه په دې کې کفاره نه، صرف توبه استغفار وکړه. دا د ګناه کبیره نه ده. نبي علیه السلام وفرمیل الکبائر، غټ غټ ګناهونه کم دي، الاشراک بالله یو شرک دی، وحقوق الوالدین د والدینو نافرمانی ده، وقتل النفس مسلمان قتلول دي، یو انسان قتلول دي، او الیمین الغموس په دروغه قسم خوړل دي. دا غټ غټ ګناهونه دي، لوی کبائر دي ته وایي، کبائر کبیره ګناهونه. نو په دې کې استغفاري، په دې کې کفاره نه. کفاره په هغې قسم کې چې ته د مستقبل یو کار او ته په هغې باندې قسم وخورې چې یاره دا کار به زه نه کوم او بیا د هغه کار وکړو، نو په هغې کې بیا په تا باندې کفاره ده. ښه
په امام پسې چې شاته ولاړ یو نو کم کم سیزونه به مونږ وایو په خوله باندې او کم سیزونو کې به خاموشي اختیارو. امام صاحب چې کله قرآن وایي ته به خاموشه ولاړې. امام صاحب چې کله قرآن وایي ته به خاموشه ودرېږي. قرآن څه شی دی؟ الحمد ده او د هغې سره صورت دی چې دا کله امام صاحب وایي نو ته به خاموش یې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د یو حدیث کې به دا خبره راځي شي انشاءالله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې انما جعل الامام ليؤتم به، امام د دې لپاره چې د هغه به تابعداري کې. نو فاذا كبر فكبروا، کله چې هغه تکبیر وایي الله اکبر وایي تاسو به الله اکبر وایي. واذا قرأ فانصتوا، کله چې هغه قرائت وایي د قرآن تلاوت کې تاسو بیا خاموش اوسئ. واذا قال ولا الضالين، کله چې امام ولا الضالين وایي فقولوا آمین، نو خلق بس وایي آمین به وایي. والامام یقولها، امام مو سره آمین وایي. او اذا قال سمع الله لمن حمده، کله چې امام وایي چې سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، نو تاسو څه وایئ؟ ربنا لك الحمد. بس دغه څیزونه دي چې د امام سره په دغه انداز کې ویلی شي. نو ټول څیزونه به وی قرائت او د ولضالین په وخت کې آمین، قرائت د امام سره نه، قرآن به سره نه وي. دویم تکبیرات به سره ټول وي، سبحانك اللهم سبحان ربي الاعلى الله اکبر، دا ټول څیزونه به سره وي. چې کله ولضالین وي ته به آمین وي، چې سمع الله لمن حمده ته به ربنا لك الحمد. داسې ښه. چا مونږ ته ویلي دي ستا باره کې چې مونږ درته وایو چې د جینکو یو معیاري مدرسه جوړه کا او ځمکه به هم دله مونږ درکو، مدرسه به هم دله جوړه کړو، د فنډینګ هم څه مسله نشته. آخر ته ولې داسې مدرسه نه جوړې؟ څه حکمت دی؟ د جینکو مدرسه وایي جوړه کړه. د جینکو مدرسه جوړول ډېر اسان کار دی، خو مدرسه سر ته رسول ګران کار دی. او د زنانو مدرسه دا یو لویه ذمواري ده. هغه زه نشم کولی، صفا خبره ده. یو کار زه نشم کولی نو ولې هغې ته وردانګم؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چې څونه مکلف یم هغې عمره کولی شم، سیوا نشم کولی. هغه زه نشم کولی. بس ان العجز انما يتحقق بسنن العباد. عاجزي دې ته وایي چې انسان وایي چې زه دا نشم کولی، بس هغه عاجزه شو، د هغې نه په هغې قدرت نشته. دا مولي صاحب یې ورته ووایه چې یاره مدرسه ته جوړه کړه، زه به درسره پکې صرف استاذ شم. ټیک ته زه د الله د رضا دپاره یو کتاب پکې ویلی شم، تنخوا به نه علم. مونږ د چاینا نه مال راغواړو او مونږ سره یو ملګری شریکو، پیسې ټولې مونږ لګولې وې، خو هغه بیا وروسته مونږ ځان سره په 50% کې شریک کو. نو نیم کاروبار د هغه و نیم زمونږ و. کله چې به مونږ چاینا ته لاړو د هغه ځای نه به مال راغوښتو، نو چې مال به م راوړو نیم به د هغه و نیم به زمونږ و. او دغه شان پر ورولۍ زمونږ د کاروبار چلېدو. خو خو دا خبره م کړې وه چې نقصان او ګټه به یو شان نیمه وي. بیا تیر کال چې مونږ سامان راغوښتو نو هغه په لار کې ضایع شو. نو اوس مونږ د هغه نیم تاوان اغستی شو او که نه د خپل شریک نه. دا خو مخکې نه طی شوې وه دا خبره، تاسو شریک یې په 50-50 کې. صحیح ده؟ حدیث شریف کې راځي چې الوضیعة علی الاموال والربح على ما اصطلحوا علیه. ګټه به په هغې نسبت سره کم چې ستاسو په منځ کې طی شوې ده. تاسو ویلو چې 50% ګټه بسته 50 زما بس دا طی شوه خبره، یوه خبره. دویمه خبره حدیث شریف کې راځي چې الوضیعة علی الاموال، کم چې تاوان راځي په انسان باندې، تاوان به د مال په نسبت سره وي. د مال چې کومه ریش وي نو اوس 50% ستا 50% د هغه، نو تاوان به صحیح هغه هم 50-50. نو چې ستا کم تاوان شوی دی د دغې مال، نو 50% په هغه ستا دپاره صحیح، د هغې ذمواري، ځکه مخکې نه دا خبره طی شوې ده. 50% به د هغه نه والي او د هغې استعمال ستا دپاره درست دی، ښه نقصان پکې نشته.
د خلکو د شرونو نه تنګ راغلی اما څه دعا راته وښایې شکریه. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس اقول اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. دا بهترین چیز دی او حدیث شریف کې راځي چې یاره د شرور نه د خلکو د شرونو نه د بچ کېدو دپاره دا دعا وایه اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. ما ته څه ډېر زیات مسایل درپیش دي د دعا داسې طریقه راته وښایه چې زما ټولې دعاګانې قبولې شي. ګوره دا دنیا د دې کې خلکو د مسایلي ټولې مسئلې خو د انسان نه حل کیږي، ټول خواہشات نه پوره کیږي. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. بہادر شاہ ظفر ہوئی ان حسرتوں سے کہہ دے کہیں اور جا بسے اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. دا خو راځي مشکلات دنیا دا قسم قسم مشکلات راځي. البته دعا د قبولیت خبره ده، بهترین خبره دعا د قبولیت او د عبادت د قبولیت هغه دا ده چې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. خېټې ته پاک څیزونه ورچوه، نو د هغې نه پس چې ته کوم اعمال کې نه د هغې به ډېر ښه اثر یې ښه او نتیجه به یې هم ډېره ښه. حرام نه استعمالول، یوه دعا کول او په هغې آدابو سره کوم چې احادیثو مبارکو کې راغلي دي، کوم چې الله جل شانو قرآن کې ذکر کړي دي. قرآن مجید کې چې کوم د دعا اصولو هغه د تمام مخکې ویلي په دې آیت مبارکه باندې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ودي آیت مبارکه ته ما ښه تفصیل کړی ولته یو چې د هغې اصولو مطابق. درېیمه خبره چې په غفلت سره نه دعا هغوی داسې ګوره اصل کې دا مشکلات ولې راځي؟ مشکلات یا د الله د طرف نه عذاب وي یا د الله جل شانو د طرف نه امتحان وي. که یو نیک سړی په هغه امتحان راځي، که یو بد سړی په هغه عذاب راځي. او هغه دواړو تذکره الله جل شانو قرآن مجید کې د هغې تذکره کړې ده ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تاسو ته چې کوم تکلیف رسي دا ستاسو د لاسو اعمال دي ته عذاب وایي. او بل ځای کې الله فرمایي ما اصابکم من مصیبت الا باذن الله. دا تاسو ته چې کوم تکلیف در رسي دا د الله حکم دی. ومن یؤمن بالله یهد قلبه. په دغه وخت کې چې الله ته توجه کړه الله فرمایي زه به ورته لارې اسانې کړم. نو تکلیف به راځي ځکه چې څونه ایمان مضبوطېږي دونه تکلیف سیوا راځي. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایمان به دې راوړي او ته به تکلیف کې نشي داسې نشي کېدی. چې ایمان مضبوطي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. خانه یو بل هغه چې دعا د قبولیت خبره ده چې دعا درېیمه خبره چې انسان به غافل نه وي په خپله دعا کې. ابو داود کی روایت ته حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې الله جل شانو وایي چې زه د غافل زړه دعا نه قبلوم. چې کوم سړی ناز دلته ما وبخي زما مور پلار وبخي نیسه کې مترور داغه وبخي. نو مسلمان دا غو تار ټکړی دي ما وبخي مور پلار وبخي استادانو پرټو باندې الله جل شانو دا سيزونه نه قبلې. دا غفلت ته غفلت نه بیا ډیر سر ټیټولو ته دا د چلونو تم ضرورت پکې نشته. بس الله جل شانو بیا ستا زړه ته ګوري چې څونه متوجه دی الله جل شانو طرف. بل یو خبره حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه په شرح ابو داود کې په بدل المجهود کې په هغې کې دعا څه آداب ښودلي دي چې الدعاء على اربعه انحاء. دعا څلور قسمه دي: دعاء رغبه ورهبه وتضرع وابتهال. یو دعا هغه د رغبت ته چې سړی په شوق سره دعا غواړي. دعا د رهبت ته چې سړی لږ یریږي په خپل دعا کې خدای خیر دې ګزار را سره. او دعا تضرع خدای زه عجز یم د عاجزۍ دعا. او دعاء الابتهال. ابتهال څه ته وایي؟ خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه بیا د هغې تشریح کړی دی اما الابتهال فان تمد یدیک جمیعا. ابتهال دې ته وایي چې ته په دعا کې لاسونه پوره چفت کې دا هم د دعا یو ادب دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راځي چې استسقا کې دعا کوله. بخاری شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام لاس چت کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترخ سپینواله صحابه یې مونږ ولیدو. صحیح ده. نو دا آداب دي دعا دپاره. بله یوه خبره د دعا د قبولیت دپاره چې کله انسان د اسماء حسنا ووایي د الله دا نومونه نه دي قرآن په دې سټارټ کې چې دي
دا انسان کله وې او دینه پس دعا وکړي دا یو مجربه نسخه د دعا د قبلېدو ښه. زه په یورپ کې په یو کور کې کار کوم، سپی هغې ساتلی نو هغه کله ناکله راشي، زه په مانځه ولاړ یم، زما د کپړو سره ټچ شي، په دې سره زما کپړې بې لمازه کېږي او مونځ کېږي که نه کېږي. ګوره وچ سپی که د انسان سره ټچ شي وچه، صحیح ده، د هغه کپړې نه بې لمازه کوي، صحیح ده، وچ که هغه خوله در واچول او کپړې د لمدې کړې نو کپړې څه شوې؟ بې لمازه شوې، نو کپړې هم بې لمازه شوې، بیا مونځ نه کېږي دغې سره. زه د ملک نه بهر کار کوم، یعنې په بهر ملک یم، زما 2 لوریانې دي، یوه وړه د هغه له پسم نه پوهېږي، یوه دومره ده چې ما ته وایي بابا زما دا پکار دی ما له دا راوړه. زه هغه مشرې لور له دا څیز راوړم او هغه کشرې له نه راوړمه، نو الله خو به ما په دې نه نیسي، نه په دې تاولې نیسي مسلمانه چې کومه د کمې مناسب د خلک هغې له هغه څیزونه راوړي. دې کې څه دغه خبره نشته ښه د مساواتو، چې یاره تا مساوات نه دي کړي، الله به تا په دې باندې نیسي. تا ته چې کمې لور دپاره کم څیز مناسب ښکاري هغه ورله راوړه، بس قصه ختمه. هغه چې کله ته حق تلفي کې د یو بچي هغه حصه رالی هغه هم هغه بل له ورکې، او یا خپل یو زوی له ګفټ ورکې او هغه بل داسې پاتې کې، هغه ورته بیا کړېږي پسخېږي. ته خو اوس وایې چې دا یو لور مې سره پوهېږي نه. سپي او بانګیان جنګول جایز دي که ناجایز؟ دا د قوم لوط عمل دی، د قوم لوط، لوطیانو به دا شی کوو ښه، ناروا دي.